د متلونو کیسې له خپل وطنه ګل وطنه کتاب څخه. د کتاب لیکوال عبدالنافع همت، ویاند او چمتو کوونکی سید لودین. متل دی وایي هغه زوړ کفن کش ښه و، د مړو پزې خو یې نه پرې کولې. وایي په پخوا زمانه کې یو غل و چې له مړو څخه به یې کفنونه کښل او بیا به یې خرڅول. دا غل آخر ډېرو خلکو وپېژندی، خو ده ته به یې مخامخ څه نه ویل. دې غله یو زوی هم درلود چې د پلار د کړو وړو سره ډېر مخالف و. تل به د خپل پلار په غلاو شرمېدی. د خدای کارونه دي یو وخت دا کفن کش مړ سو. کله چې یې ښخاوه نو له خپلوانو پرته یې نور هېڅوک په جنازه کې نه وه حاضر. فاتحې ته هم څوک نه ورغلل. تر دې وروسته چې په کوم مجلس کې د کفن کش نوم یاد سو نو هر چا په بد نامه یاداوه. که څه هم زوی یې په ژوند کې لا د خپل پلار د کارونو مخالف و، خو اوس چې مړ سوی و دا یې نه خوښېدله چې خلک د یې پلار په بد نوم یاد کړي. د کفن کش زوی تر یو څه وخته پورې د پلار غیبتونه وزغمل، خو وروسته یې زړه تنګ سو او ده هم له مړو څخه کفنونه ایستل پیل کړل. ده به نه یوازې له مړو څخه کفنونه ایستل، بلکې پزې به یې هم ځینې پرې کولې. خلکو چې د کفن کش د زوی ظلم او بې ادبي ولیده نو پخواني کفن کش ته یې دعاوې وکړې. کله چې به تازه کوم مړی لڅ او پزه به یې پرې سوې وه نو خلک به وویل هغه زوړ کفن کش ښه و، د مړو پزې خو یې نه پرې کولې. یادونه: دا متل په ډیرو پښتني سیمو کې ویل کیږي. کله چې خلک له یوه حالت یا یوه بد شخص څخه شکایت کوي او تر هغه وروسته داسې حالت راسي چې خلک پخوانی حالت په سترګو پورې رانجه کړي نو دا متل وایي. د کتاب لیکوال وایي چې دا کیسه مې په 1968 شمسي کال په جنوبي پښتونخوا کوټه کې د اسلامي اتحاد ګوند له مشر ښاغلي استاد عبدالرب رسول سیاف څخه د یوه کنفرانس پر مهال اورېدلې ده. څه ښه یې ویلي دي، هغه زوړ کفن کش ښه و، د مړو پزې خو یې نه پرې کولې.